مونږ نه مخکې یو قوم تیر شوی دی بني اسرائیل ورته وي د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام قوم دی یهود او نصارا هغوی ته الله امتحان وکړ الله ورته وی ستاسو د عبادت لپاره ورځ د خالی ده د خالی پر ورځ به تاسو د الله عبادت کوئ چاته یهودو ته د یهودو د موسی علیه السلام قوم چې کوم دی الله په امتحان کولو وی ستاسو د عبادت ورځ د خالی ده د نصارو د عیسایانو د عبادت ورځ د اتوار ده د هغوی د عبادت ورځ د اتوار ده مونږه 90 کې چې کله شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه صدر کې درویش مسجد کې دوره حدیث کوله نو مونږ سره مدرسې خوا په خوا باندې د عیسایانو ګرځا نو هغه داسې روشندان نه لګېدلی نو اتوار په ورځ باندې باغی هغه ډولکی او جنکه بوي او درز غوبل بو زمون طالبان هم پورا مستی کنه نو چې مدرسې نه بارا جوړی شو نو بده کلکو کې بدا سه ودرې داغه د عیسایانو هغه پروګرام به کتو نو د عبادت ورځ د يهودو د خالیوا او د نصارو چې کم دی دا د اتوار ورځ وا حدیث پاک کې راځي حضور علیہ السلام فرمایي الله چې څنګه ز بهتر پیدا کړم څنګه الله زما امت بهتر پیدا کړی دی داسې په ټولو ورځو کې الله مونږ د پاره د عبادت بهترین ورځ د جمعې را کړې ده یهودو له د خالی ورځ وه نصارو له د اتوار ورځ وه او مسلمانان له د جمعې ورځ نو الله دوی ته وفرمایل چې د خالی ورځ دا ستاسو د عبادت ورځ ده په دې کې به تاسو د دنیا کار نه کوئ سحر نواله ماخامه پورې تاسو به صرف عبادت کوئ صرف عبادت به کوئ د خالی ورځ باندې به تاسو زمینداری نه کوئ دکان ته به نه ځئ کاروبار به نه کوئ ایس به نه کوئ صرف عبادت به کوئ نو دوی د سیند په غاړه باندې اوسېدله نو دغلته امتحان دی که نه په نور ورځو باندې به دوی جالونه اچوله او کبان به نه راتله کبان به نو دوی د کبانو د ښکار شوقیانو نو کبان به نه راتله خو چې په کومه ورځ به چوټي وه د عبادت ورځ به وه په هغه ورځ باندې به کبان د اوبو د سر د پاسه ګرځېدل امتحان خو یم دی ته که نه الله ستا امتحان کوي دې خبر له بیا راشم مونږ ته الله د عبادت ورځ را کړي د جمعې نو الله داسې نه وایي چې د سحر نه واله مازدیګره پورې به ته صرف عبادت کې مونځ به کې تلاوت به کې ذکر به کې نه 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 بلکې ته به دکان ته هم لاړ شه زمیندار کاکا ته وایي ته خپلو بخار هم وکړه خپل تریشل هم وکړه خپل کاروبار وکړه کار کوه لګیا اوسه سار نه خو کله اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة کله چې د جمعې په ورځ لومبی اذان وشي باز کاروبار پرېږده فسعوا الى ذکر الله د الله عبادت ته ذکر ته خطبې ته جمعې مانځله رامنډه کا علمبا غسل وکړه ستا په کپړو کې خشته کپړې واچوه او جمعې خوشبو لګوه مانځله راشه بیا کله چې مونځو کې فایده قضیتم الصلاة کله چې مانځنه فارغ شي نو فانتشروا فی الارض ځمکه کې بیا خواره شي ځمکه کې خواره شي وابتغوا من فضل الله او د حلال رزق طلب وکړي ماښامه پورې بیا د بچوله مزدوري وکړه هغوی ته ویې سهار نه ماښامه پورې موږ ته وایي دغه ګنټه دوه اذان ووري فوري جمعې مانځل راشه ځان تیار کا غسل وکړه خو یو غسل کې یاد ساتئ خبره بدا کې چې غسل به هغه ټایم کې کې او زموږ بعضې ملګري راشي سهار کې اولمبي سهار کې اولمبي بیا یا د جمعې د مانځله نه د جمعې دپاره غسل هغه دی چې هغې باندې په دغه اودس باندې ته د جمعې مونځو کې که منځ کې د اودس مات شو او بیا د اودس وکړو نو دغه د سنتو هغه مسله ته لاړه ټیک ده غسل وشو خو غسل به داسې ټایم کې کې د جمعې د مانځه لپاره چې ته په دغه اودس باندې ته مونځ وکړې منځ کې اودس مات نشي بهرحال نو الله امتحان کولو وی د خالی په ورځ باندې به تاسو کاروبار نه کوئ ښکار به هم نه کوئ ښکار هم حرام دی نو په نورو ورځو باندې به کبان نه میلاوېدل جالونه بیا چول کبان به نه راتله خو چې کومه ورځ به د عبادت وه امتحان و کبان به د اوبو د پاسه ګرځېدل نو دوی څه چلو که چې دوی حیله وکړه
حیله داسې وکړه بعضې حیلې جایز وي بعضې حیلې حرامې وي ناجایز وي حیله د قرآن نه ثابته ده حیله الله کړې ده قرآن کې چل ښودلی دی یو خبره باندې تین خلی ګناهګارېږي نو د هغې نه بله طریقه باندې وکړه ګناه نه ځان بچ کړه لکه ایوب علیه السلام قسم خوړلی و ښځې ته یې ویې که زه جوړ شم تا به سل چوکۍ وامه ځکه ایوب علیه السلام بیمار و ښځې به له مزدوري کوله یو ظالم سره مزدوري کړې وه هغه له مزدوري نه ورکوله وی ما ته به مخ ښکاره کړي هغه ورته دا زما مخ دا د ایوب علیه السلام امانت دی څه دي زمونږ د ښځو دا مخ چې کم دی دا زمونږ امانت دی او امانت زمونږ دی او مزې ته نور خلک ګلي بازار ته جوزي که نه بازار ته جوزي نو زمونږ د ښځو مخ چې کم دی دا بدن دا مخ دا امانت دی د خاون لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن الله وی دا ښځه به خپل مخ نه ښکاره کوي خپل زینت او ښایست به نه ښکاره کوي مګر خپل خاوند ته به ښکاره کوي زمونږ ښځې کور کې سوټمارې څخه جامې شلېدلې جامې اچولي او چې بار ته ځي نو ګنټه خو د هغې په سنګارولو باندې په ځان جوړولو باندې لګي ځان به دومره سنګار کي چې خلق په خپله ځان ته مایله کوي نبی علیه السلام فرمایل لعن الله الواشمات لعن هغه زنانو باندې لعنت دی چې کوم د کور نه وځي او داسې لباس استعمال کړي چې خلق ځان ته مایله کړي چې ما ته وګورئ بهرحال ایوب علیه السلام قسم خوړلی و د هغه ظالم ولا مزدوري نه ورکوله نو دی لږ شان مخ ښکاره کړه د خپل خاوند د مجبورۍ دپاره خاوند ورته ولې لیټ شوي وی یو ظالم سره مزدوري کړې وه او مزدوري نه راکوله خاوند ستا د مجبورۍ ستا د بیمارۍ د وجې نه مې وله مخ ښکاره کړه وی وا 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 ښځې دا ولې زما امانت کې تا خیانت ولې وکړه اوس خو بیمار یم خو قسم دی که جوړ شم سل چوکۍ به دې وم سل چوکۍ به دې وم جوړ شو چې جوړ شو نو ایوب علیه السلام ورته ښځې ما یو قسم خوړلی و د مرګ پته نه لګي قسم پوره کول غواړي وی بالکل سړیه ته چوکۍ راواله او زما بدن حاضر دی ما له سزا راکړه ما که څه کړي ستا د وجې نه ستا د بیمارۍ د وجې نه مې کړي وفاداره ښځه وه الله جبریل راولېږي وی ایوبه دا ښځه د والو نه ده ګورئ دا ښځه د والو نه ده 12 کاله 19 کاله 20 کاله ستا خدمت وکړه وال ولا مه ورکوه سل چوکۍ ولا مه ورکوه وی الله قسم مې خوړلی وی چل درته زه ښیمه که نه چل درته زه ښیمه حیله درته ښیمه چل یې ورته څنګه وکړه قرآن راوالی قرآن وی وخذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب الله ولا چلو خود وی ایوب علیه السلام سل چوکۍ راواله سل چوکۍ یو ځای کا کانټه ته جوړه کا جارو ته جوړه کا او راواله د ښځې په یو ځل باندې راخوشې کا دا سل چوکۍ نو هغه به خوږ نه شي او ته به د قسم نه خلاص ستا قسم برابر شو تا سل چوکو باندې وواله نو حیله بعضې حیلې جایز وي خو بعضې حیلې ناجایز وي بهرحال نو دوی ولا حیله جوړه کړه د کبانو ښکار خو د دوی د عبادت ورځ وه نو د کبانو ښکار هغې څه چل وکړه چې دې خو یې تالابونه جوړ کړه تالابونه جوړ کړه او هلته ولا ورخ لختي ولا واړه واړه لختي ولا وکنستل نو سار کې وختي ولاړ او دغه لختي بیا وکنستل نو کبان خو چې سیند کې ګرځېدل نو ضروري خبره پدې لختو باندې براتل داسې دلته په تالاب کې ته چرانو واپس خو به نه شو وته هلته به ورپسې خوله بند کړه نو د خالی په ورځ باندې به ښه ډېر کبان جمع شو تالابونو کې او بیا نیول خو اسانو نو د اتوار په ورځ به یې راونیول نو حیله وکړه الله په دې حیله باندې د الله حکم کې خلاف ورزي وکړه خبره مې دې پورې وه چې د الله حکم یې مات کړ الله حکم چې کلمات کو الله ورته سوي قلنا لهم كونوا قردة خاسئين الله ورته وی بيزوګان شي د سنې بيزوګان جوړ کړه او د سنې خنزیران جوړ کړه نوجوانان چې کومو زلمی هغوی نه بیزوګان جوړ کړه بوډاګان چې کومو سپینګیري د هغوی نه خنزیران جوړ کړه یا دا ولې یا الله دا ولې وی دا ځکه چې د دې بوډاګانو سزا د نوجوانان نه زیاته سخته ځکه ده چې دوی د خپل کشران ولې د الله د حکم د خلاف ورزۍ نه منې کول زما عزتمندو مونږه نن د الله څومره احکامات ماتوو
مونږ الله خنزیران نه جوړي، مونږ الله بزوګان نه جوړي، مونږ الله سپین نه جوړي. او دا ولې نه جوړي؟ زما د خدای په ذات قسمی دا د چا خاطر دی، دا د چا خاطر دی، دا د چا جړه ده، دا د چا دعاګانې دي، دا د چا فریاد دی. الله یا الله زما امت ډیر کمزور دی، خدای دوی سره یا الله رحم وکا. دا د محبوب صلی الله علیه وسلم دعاګانې دي، دا د نبی علیہ السلام هغه جړاګانې دي د خپل امت لپاره. نه خبره مې دې پورې کول زما عزتمندو چې دا حرمت څلور میاشتې دي، دې کې څلور میاشتې الله فرمایل ذالک الدین القیم، دا سیده دین دی. فلا تظلموا فیهن انفسکم، په دې میاشتو کې په ځان ظلم مه کوئ، ګناهونه مه کوئ. بل وقاتل المشرکین کافة، مشرکان د سره وجنې د ویښه پورې قتلوي. کما یقاتلونکم کافة، څنګه چې دوی تاسو قتلوي دقسې قتلوي. اور اخیری جمله ډیره ناشنا ده، غوږونه لږ کولو کې ما ته لږ توجه سره وګورئ. اخیری جمله ډیره ناشنا ده. الله وی واعلموا، ای د پاکستان مسلمانانو، د ناګمان مسلمانانو، واعلموا په دې پوه شئ ان الله مع المتقین، الله د پرهیزګارو سره دی، الله د متقیانو سره دی. د الله ملګرتیا، د الله محبت دا د چا سره دی؟ د متقیانو سره دی. الله دې موږ ټول متقیان کی، الله دې موږ نیکان کی.